تیر شوی آیات کې الله تبارک وتعالى داو فرمایل یهودو ته چې تاسو منسم قائم کې زکات ورکې او جمع کوونکو سره جمع وکې یعنی مسلمانان شي او بیا اهم اعمال د اسلام وکې. ورپسې په دې آیات کې الله تبارک وتعالى د يهود عالمانو ته یو حکم کوي یو زورن ور کوي ورته او ورته دا وایي چې تاسو خلقو ته په نیکۍ باندې حکم کوي او خپل ځان د نهیر دی خپل به عمل نه کوي. سره د دینه چې تاسو تورات هم لولئ نو عقل نه کار نه اخلئ ځکه عقلمن چې وي د عقل تقاضا خدا ده چې چاته د یو کار حکم کې د نیکۍ نو چې خپل هم کې چې څوک د بدۍ نه منع کې چې خپل هم تې منع یې. نو دا آیات د یهودو علماو باره کې نازل دي. تفسیر قرطبي لیکلی دي چې هغوی به داسې کار کوو چې مدینه منوره کې به کله کومو مسلمانانو سره د دې رشته وه یهودیانو نو چې کوم عالمان به وو هغه خپلوان به وله رالل یا به دوی ورغلل ورته به وي یاره دا کوم دین چې دې قبول کړی دی اسلام وي دا ښه دین دی او په دې کلک عمل کوه او نبی علیه السلام باره کې به ورته وي بس د ده کلکه تابعداري کوئ خو په خپله به یې نه کوله که ښه کار خو دې لم په کار کو دې به نه کو. دا ورنګې د دې په خپل دین کې هم دا معامله وه چې په خپله به خلکو ته د نیکۍ کول حکم کو د ګناه نه به منع کول خو په خپله به نه ګناه نه منع کېدل او نه به یې نیکي کوله. نو دا حکم الله قرآن کې ذکر که چې د خپل امت د نبی علیه السلام مبارک علماو ته په دې کې وعظ کوي نصیحت کوي چې ګوره دا کار د یهودیانو دی چې هغوی به خپله خلکو ته حکم کو خپله به پې عمل نه کو. نو تاسو هم داسې کار مه کوئ چې یو اغامیان تاسو وایه که نه وي ملا بل ته مسلې کوي او په خپله پې عملې کوي. دا هر ملا نه وي بعضې مولیان داسې وي دا خبره صحیح ده مولیانو کې هم خو خراب شته پیرانو کې هم خو خراب شته امیانو کې هم خو خراب شته هر چا کې شته خو خراب. تاورې د دین چې جوړېږي هم د عالم د لاسه او چې ورانېږي هم د لاسه دا به منئ. قرآن کې الله ذکر کړی دی دغه علماو. اوس دلته الله فرمایي چې تاسو خلکو ته حکم کوئ او ځان هېروئ. نو ګورئ تاسو امیانو نه علماو ته مسله مشکله ده هغوی ته کار مشکل ځکه نبی علیه السلام فرمایي حدیث کې راځي چې ټولو کې سخت عذاب د قیامت په ورځ به هغه عالم دپاره وي چې ده ته د خپل علم فایده نه وي. فایده دا چې په خپل علم عمل او بل صحیح حدیث کې راځي چې جهنمیان جهنم ته لاړ شي نو وبه ګوري چې موږ سره په دې جهنم کې یو عالم هم دی او د باندې دا کلمې به راوتي الله دې موسی دې داسې حال نه جهنم کې او تاویږي به داسې به تاویږي وي لکه څنګه چې په ژرنده باندې خر تاویږي. وي جهنمیان به ورته راټول شي چې تا خو به خلکو ته حکم کو چې ګناه مه کوئ او نیکي کوئ په خپله ور جهنم کې هغه ورته یو که نه خلکو ته به مې حکم کو خو په خپله به مې دا کارونه کول جهنم ته رالم. الله دې داسې حال نه وساتي په خپل فضل او کرم. الله په فضل کېږي خپله سړی دومره تکړه ني. دغه رنګې بل حدیث مبارک کی راځي صحیح حدیث دی چې نبی علیه السلام مبارک کله معراج ته لاړ نو الله ورته د نبی علیه السلام د امتیانو بعضې هغه خلک خولی چې کوم عذابونه ورته ملاویږي. نو نبی علیه السلام فرمایي چې ما جهنم کې داسې خلک ولیدل چې د عذاب سره سره د اور نه جوړ شوي قینچې باندې د دې شونډې کټ کېدلې چې کټ به یې کړې بیا به جوړې شوې
بیا به کټ کړي بیا به جوړې شو نو ما تاسو کو چې دا څوک دي وی فرمایل چې دا هغه به عمل خطیبان او مقررین دي چې تقریر کوي واز نصیحت کوي بخپل به عمل نه کوي دا د هغوی سزا ده نو دی وجنا سید د عالم فضیلت خو ډیر دی خو د سره حساب هم سخت دی تاسو چې د عالم لاس کولوي او کته پورته کېږي ورته په منځ کې تابعداري کوي او په دین کې تابعداري کوي او د قدر او عزت زیات دی نو دغه مرده سره حساب هم سخت دی ها حساب سره سخت دی لکه چې عالم ته شریعت معلومی دین معلومی او حقیقت هغه هر څه ورته معلومی او د بیا کوتاهی کوي نو د سره حساب کتاب او سختی د امینه زیات ده نو دی وجنا عالم به هغه خوي چې په خپل علم باندې عملي الله دې په خپل علم عمل نصیب کړي بیا عملونه دې ملو ساتي ځکه هغه بیا څه فضیلت نه دی او بل ځکه الله فرمایي قرآن عظیم شان کې یا ایها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون اے مومنانو تاسو هغه خبره ولې کوي چې خپل نه کوي کبر مقتا عند الله د الله په نزد له ګناه ده چې په خپل کې او بلتا وې مکوا داس اوس دا داس یو مسله ده چې دلته الله کوم مذمت کړي دي نو د دې خبرې نه دی کړي د دین عالمان نه منع کوي چې تاسو په خپل یو کار نه کوي نو بلته بنوي دین نه منع کوي بلکې د دې مذمت په دې کوي چې خلکو خو منع کوي د ګنا نه خو په خپل هم ته منع کیږي خبره پويږي کنه نور دا ولا شرط نه دی چې کني ته سم خلکو ته وینو ټول به په غیبانه عمل کینو الا بسوي کله چې ونه بیا خو بواز او نصيحت او تقریر او د علم خوریدل دا خو بیا ممکن نشي ځکه چې خدای خو کمزوري خورچا کېشته بیا به سخت ځکه انبیاء کرام سره پاک دي د ګناه انبیاء نه دی خو خلکو نه خطاګانی کیږي خو زور نه پدی ور کوي چې تاسو خلکو ته حکم کوئ نو په خپل هم پکلک عمل کنه کوئ نو دا بیا سزا ده تاسو دا بیا نقصان دی د دې لپاره د واعظ او د نصیحت لپاره د تبلیغ لپاره چې څنګه علم شرط دی نو داسې عمل هم ولا پکار څنګه چې به علم سړي تقریر او واعظ او نصیحت دا ولا جایز نه دي چې علم یې نه وي لکه په دین کې دا تبلیغ او دا واعظ او نصیحت او یا امر بالمعروف نهی عن المنکر دا نمونه دي ندي امر بالمعروف نهی عن المنکر واعظ او نصیحت یا تبلیغ دا د دین نمونه دي نبی علیه السلام مبارک کړي دی عالمو هغه مبارک په صحابو کې خلقو کړي عالمانو نن زمانه پورې چې څومره دا ډیوټي الله سپارلې د علماء وته د امی سړي دا کار نه دی امی بس دا کړه کوي په دین کې د امی سړي د پاره خلقو تواز نصیحت کول دا خصي ووره ها په دین کې د امی سړي د پاره خلقو تواز نصیحت کول تقریر کول تبلیغ کول دا نشته اگر څوک وشتنو ما ته ثابت کی نشته څنګه چې امین دا کار کوي عالم هم دا کار کوي دا ډیوټي د چا دا چا ډیوټي د څه نوې ما چې دوانه کوي نو دا د چا شو بیا ایا د امیانو شو که د عالمانو شو ترجمه نن سبا هر څوک کوي حالانکه ته کتابونه وګوره پنځلس علوم دې د پاره شرط چې د خلکو ته کوي یو تاسو خو چې زده کوي تاسو د پاره شرط نشته څه خو بس دکې کړ دا څوک چې کوي د پاره دا علوم شرط دي پنځلس چې دا به کړي لکه چې دی پوي دی وجه نه د اردو پښتو کتاب کتلو باندې پس بیا د علماء مخکې خبرې کول چې مفتی او عالم او شیخ الحدیث او ابناس یو تبع واعظ او نصیحت کې دا په دین کې نشته دا جایز هم نه دي در سره تاورېدل او کنه سو کوئی جایز دي نو ته دی خو زموږ علم کې اضافه وشي دینه نه پوي خبر بشو کوي دا کار د هر چا خپل ډیوټي ده معاشره کې وګوره زموږ د دنیا کار څومره چي دي ته به هنر باندې کار نه کوي خپل به هنر ډاکټر لم نه دي چې کمزوري ډاکټر ویره دي نه پويږي بل بلاش لکه دا تقسیم دی الله تعالی دا تقسیم کړی دی د ګلکار خپل کار دی
دغه رنګې د لور خپل کار دی، د ترکاڼ خپل کار دی، د ډاکټر خپل دی، د ماستر خپل دی، د هر چا خپل فن. لکل فن الرجال، هر فن دپاره خلک هغې باندې کوي. نو کله چې د دنیا یو کار بې هنره باندې نه کوي، نو د دین کار څنګه بې هنره ته حواله کوي، او د دین کار څنګه بې هنره کوي چې هغه ته پته نه لګي. تفسیر قرطبي لیکلی دي چې علي رضی الله عنه مبارک په دور کې کوفه کې دې تېرېده په لاره باندې خلک راجمع شوي، یو جومات کې یو کس ورته ولاړو، تقریر یې ورته کوو. نو هغه درېده وي دا څه کوي؟ وي دا خلکو ته واز نصیحت کوي. ښه خلک یې راټول کړي دي، وی وی ښه اته وی ته راشه وي دی ماله راوغواړې. چې راویې غوښته ورته وی ناسخ او منسوخ په قرآن کې پیژني، یا ورته په دین کې ناسخ او منسوخ پیژني چې دا حکم مخکې وو او بیا ختم شوی دی، دا پکې پیژني که نه پیژني؟ او نه دا خو نه پیژنم. وی ته څه کوې؟ وی زه خلکو ته وایم چې نصیحت ورته کوم. وی نه ته خلکو ته نصیحت نه کوې، ته خلکو ته دا وایې چې زه پلانکي زوی د پلانکي یم، ځان خلکو ته ښیې. ځکه چې ته په دین کې دغه نه پیژنې، نو ځان دې م هلاک او خلک دې م هلاک کړه. وځوي د جوماته، جومات نه یې وویسته، دا ستا کار نه دی. نو د دنیا د 10 روپو کار ته په بې هنره کس نه کې، د 10 روپو کار چې د 10 روپو کار کې نو داسې کس لځي چې هغه قابل استاد 10 روپۍ په ځای ولګي. خو دین خلکو ته دومره سپک شو چې دا بې هنرو ته حواله کړی دي. او نه هر سړی به واز او نصیحت هم کوي، هر سړی به تقریر هم کوي، هر سړی به تبلیغ هم کوي. دا صرف د عالم کار دی. او په دین کې د غیر عالم دپاره، د جاهل دپاره، د ناپوه دپاره تبلیغ کول نشته او زده کول شته. زده کړه به کوي، زده کړې دپاره علما دي. دا تبلیغ کول د عالم کار دی، که دې نه کوي الله به سخته سزا ورکوي. قرآن عظیم الشان کې الله ذکر کړي دي، احادیثو کې چې نبی علیه السلام فرمایي که د علما خپل ډیوټي نه کوي، که خلک یې مني او که نه دی به وایي. اوس چې به د لوسپیکر لګیا مره شپه ما ته هم پته ده او تاسو ته هم پته ده چې نه تاسو داسې ډېر مني او نه خلک مني. خو دا زموږ ذمهواري ده، دا به مونږ کوو. که وی نه کوو الله به مونږ له دې سزا راکوي چې تا کومه ذمهواري په اوبو اچولې ده. صرف علم خو نه دی چې ودې کړو، نه نور خلک به یارې. او قرآن عظیم الشان کې الله فرمایي چې خامخا به یو ډله داسې وي چې هغوی به علم زده کوي او دا نور خلک به یارې. د عوامو کار دی د علماو خبره اورېدل او په هغې عمل کول او یریدل، نیکي کول او ګناه نه ځان ساتل، او چې دې ته مشکل پېښ شي علماو ته رجوع کول. اوس کامیان هم د عالم کار شروع کړي. لکه د دې یو ساده مثال دی، په دې مثالونو سړی پوهېږي. که ثابت د باروخیرو خلک وایي مونږ ټول ګیلکاران شو، نو چاته به مزدوري میلو شي؟ ټول به همداسې ناست دي په کور کې، یا ټول ترکانان شي یا ټول انجینران شي، یا نه څه به یو کار یو، د نظام به په دې روان شي. او که ثابت دا ټول باروخیل عالمان شي، زه دا ټوله مټه به یاد کړم، دوی به څه کوي؟ چاله به امامتي ورکوي، زه کار سړی به وي زه عالم یم، زه مخکې کېږم. په دې به مر وخت جګړې، لکه څنګه چې په واز او نصیحت او په تبلیغ نن سبا جګړه. عالم وایي زه کوم، امي وایي زه کوم. دا جګړه ولې؟ جګړه دا ده چې بس کار خراب دی، لکه ډیوټي خپلو خلکو ته نه میلاوي. نو وایي زه کوم، امو وایي زه کوم. نو دغه رنګې که ټول عالمان شي، نو بس بیا به په امامت هم جګړئ، په اقامت به هم جګړئ. یو به وایي زه کوم، بل به وایي زه کوم، او حقدار خو به بیا څوک پیژني نه. نو دې وجې نه الله ته د الله تعالی چې څنګه نظام روان کړی دی ته وګوره که بعضې غریب کړی دي، بعضې مالداره کړی دي. څوک ډاکټران دي، څوک انجینران دي، څوک ترکاڼان دي، څوک بیلکاران دي، څوک دیاړي کوي. همداسې دا لیبر طبقه که نه وه دا ځمکه چې کني، نو بیا به هم دنیا کار نه کېده. نو دغه رنګې د هر چا د دنیا د الله نظام قدرتي داسې دی چې د هر چا خپله ډیوټي ده. د دین نظام هم دغسې دی. مدرسو ته چې لاړ شي، په دې مدرسو کې چې کوم درسونه کېږي، نو دې کې خپل خپل علمونه یې، د هغې خپل خپل استاذ دي. کوم کس چې شیخ الحدیث دی هغه د احادیثو درس کوي، کوم چې مفتی دی هغه د فقه درس هم پکې کوي. بیا لاندې چې کوم علما دي هغې کې بیا بعضې په ګرامرو کې تاسو ورته ګرامر وایې، یا
صرف او نحو دی ته وي هغه دغه کتابونه درس کوي یو د بل کتاب که درس کوي نو ورانیږي ته طالب هم ته مطمئن نی وي یاره دا کتاب یې دله داسې ورکړی چې دا د فن نه دی ګوره د علم کې دنم داسې مرتبې شته تاسو خو بس صرف په دغې پوهېږئ چې سړی عالم شو اوس په دې بیا نه پوهېږئ چې دی کوم قسم عالم شو دی به کوم قسم کتاب ویلی شي دی لکه دا مفتي عالم دی شیخ الحدیث هم عالم دی او همداسې چې فارغ شو داسې ډېر نه پوهېږي هم عالم دی خو فرق مرتبه کې خو شته که نه پوهه کې شته که نه داسې که وګورې دا مریضان چې ډاکټرانو لځي نو په کلي کې هم ډاکټري ښه به قابلي خو له د دا هغومره شهرت ني یا هغومره ډیګری نه وي داسې بیا ښار ته ورپسې ځه اسلام آباد ته ځه فرق شته که نشته بیا پکې دی کې هغه جدا جدا خلک یې سرجن وي پکې اپریشنونه کوي او همداسې وي قسمه قسم پکې وي نو ګوره په دې علم کې دنم دومره مرتبې شته صرف په دې خو نه ده که نه چې ته حدیث وي او پښتو ترجمه دې وکړه خبره ختمه شوه نه دې کې خو ډېرې خبرې وي که نو دې وجې نه نبی علیه السلام مبارک صحابي ته ویلي چې تپوس کې د الله رسول قیامت به کله راځي ډېر احادیثو کې داسې تپوس راغلی خو د یو صحابي ته ویلي دي چې اذا وسد الامر الى غیر اهله چې هر کله یو کار نه اهلو ته وسپارلی شو هر یو کار حکومت دی که نه اهله دې ورکړه برباد به کي داسې یو پسې زه د کلي مشري ده که نه اهله دې ورکړه برباد به کي د جومات امامتي ده که نه اهل عالم نه دې ورکړه ورانه به کي د کور مشري ده که نه اهله دې ورکړه ورانه به کي نو هر سړی دا کوشش کی چې زما مشر دی او اهل والا وي چې زما کار پې رواني څوک هم نه اهله کس نه مقرروي خو چې وی کله داسې صورتحال جوړ شو نبي علیه السلام فرمایي چې مشري د هر څه مشري که د دین مشري وي او که د دنیا مشري وي نه اهلو ته وسپارلی شو نو بیا فانتظر الساعه بیا به قیامت راځي ځکه هر څه به ګډوډ شي دنیا به ورانېږي که نه د دنیا نظام چې روان دی دام په دې چې په هوښیار او په پوه کس یو کار باندې مقرر کړي نو هغې سم کوي بیا نو هر څه سمې سیستم سم رواني نظام چې ورته ویته نو دې وجې نه دغه رنګې دا د عمل شرم دی او علم هم دی نو یهودو کې دا کار بعضو کې علم و عمل نو او بعضو کې عمل او علم نو دا دواړه نقصانی نو نبی علیه السلام مبارک امت تم الله تعالی دلته وی اگر چې دا خوی د یهودو ورته فرمایي چې تاسو داسې مه کوئ چې خلکو ته حکم کوي او ځان هېروئ بل دې کې یو بله خبر هم ده د داود علیه السلام قوم الله ولې هلاک قرآن کې الله د هغې تذکره کړې ده دی به د نیکۍ حکم کو خو د بدۍ نه به منع نه کوله د نیکۍ حکم به کو خو بدۍ نه به منع نه کوله نو چې یوازې د مونځ حکم کې د فضیلت حکم کې خو د ناروا نه سړی نه منع کې دا هم تا ذمواري پوره نه کړه لکه زه اوس هر وخت تا ته خوږې خوږې قصې کوم او فضیلتونه درته بیانوم چې د دې شي دومره فضیلت دی او د دې دومره دی خو تا ته دا نه وایم چې کوم کار به نه کې زما غاړه بنده ده خلک په څه خفه کېږي شپه ورځ ورته دا وایه چې دې کار کې دومره فضیلت دی او دې کې خو دا به ورته نه وایي چې دا کار غلط کې دا مه کوه چې دا ورته وایي بیا خفه کېږي تا اورېدل وي دا راته مه وایه دې وجې نه دا به م وایي چې کم کار ناروا دی دا مه کوه اوس کم خلک چې علم نه لري او واعظ او نصیحت او تقریر کوي نو د هغې غټ نقصان دغه هم دی چې فضیلتونه خلکو ته بیانوي د مونځ او د هر څه خو چاته دا نه وایي چې دا غلط کار کې دومره عذاب دی دې کې دومره عذاب دی دا نه وایي ولې نه وایي وجه دا ده چې علم نشته بس مخصوص مسلې زده کړي خلکو ته وایي کوم چې عالم دی هغه به صفت دی دا به دا دواړه ته به د الله نه یریږي او ته به د الله نه امید د رحمت هم ساتي په دې دو صفتونو چې مړ شي نو ته مؤمن یې ځکه ایمان دغه دی چې د خپل بد عمل نه به سخت یریږي او په دې به م یریږي چې زما دا نیکي به خدای قبوله نه کړي امید به د الله نه ساتي چې کله مړ کېږي دا امید به م ساتي چې الله به را سره مهرباني وکړي نو الله به د سره مهرباني کړي ځکه حدیث دی چې الله فرمایي حدیث قدسي زه د خپل بنده په ګمان یم نو دا ضروري خبره ده اتأمرون آیتاسو امر کوي الناس خلق ته بالبر پنیکې سره نیکی لکه اطاعت او عبادت او عمل صالح او د ګناه نه ځان ساتل دا پنیکې حکم شو وتنسون انفسکم هیروي خپل ځانونه
هیروي دا چې خپل ځان هم پرېښی دی خپل عمل نه کوي وانتم حال دار چې تاسو تتلون الكتاب تقرؤون الكتاب کتاب لولئ دلته خو کتاب نه مراد د یهودو تورات دی ځکه دا خبره د هغوی باره کې ده خو ما ته ته وایي چې حکم عام دی موږ ته شامل دی افلا تعقلون تاسو ولې عقل نه کار نه اخلي عقل من کېږي ولې نه یعنې دا د عقل تقاضا هم نه ده چې که شریعت کې دا نو عقل هم تا ته دا وایي چې خلکو ته وایي ښه کار وکړه نو په خپله هم ښه کار کوه داسې نه چې خپله ښه کار نه کوي او بل ته وایي ښه وکړه نو دغه الله فرمایي اتأمرون الناس آیا تاسو امر کوئ خلکو ته بالبر په نیکۍ سره په اطاعت کولو سره وتنسون انفسکم هېروئ خپل ځانونه وانتم تاسو تتلون الكتاب لولئ کتاب یعنی تورات افلا تعقلون آیا تاسو عقل من نه یا عقل نه کار نه اخلئ یا نه پوهېږئ صدق الله العظیم